سلامونه نیکې هیلې ملګرو راځو د سی پلس پلس نوې سیریز ته. په دې سیریز کې موږ چې کوو په درې ټاپکس باندې خبرې کوو چې اول موږ سره چې د ډیفالت آرګومنټس دي چې دي موږ سره ډیفالت آرګومنټس، سیکنډ نمبر موږ سره انلاین فنکشنز دي او تھرډ نمبر فنکشن اوورلوډینګ. دا مهم ټاپکس دي په سی پلس پلس کې. ډیفالت آرګومنټس څه ته وایي؟ when data is initialized during function declaration د دې چې وایي ډیفالت آرګومنټس وایي. مثلا زه چې کوم یو فنکشن لرم او فنکشن چې کوم دلته زه یو فنکشن جوړوم، فنکشن کې ورته چې وایم یو نیم ورکوم، مثلا زه وایم چې write my یا display country name. دا فنکشن نیم ده، صحیح ده، مطلب دومره غټ نوم ورکړه فنکشن ته. خیر بیا هم راځم زه ورته وایم چې display country name او دلته چې ورکړم دلته ورته چې یو string پاس کړم ځکه چې country دپاره په string موږ سره ضروري وي. که چېرې زه دې string ته همدې compiling time کې چې ورته واچوم زه ورته دا څه شی کوم افغانستان واچوم، صحیح ده، as a string sorry زه چې کوم دلته افغانستان پاس کړم نو دا موږ سره یو ډیفالت آرګومنټس چې موږ چې د string as a string مې ورته پاس کړ، افغانستان مې ورته پاس کړ. ډیکلریشن کې ګوره فنکشن ډیکلریشن void display country name او دلته مې ورته چې د فنکشن مې هغه کړله دا نیم ورته پاس کړ. اوس ځینې چې کوم دې ځینې ورته چې کوم اندا فنکشن چې کوم دلته ډیفینیشن جوړوم ډسپلی نو زه چې کوم دا نیم به زه چې کوم کاپی کوم او دلته پیسټ کوم ځکه چې نیم موږ سره لږ زیات ده او دې ځینې ورته چې کوم زه ورته وایم چې string country c name مطلب country name ته چې کوم country name ته اوس سی آوټکم دې ځای نه چې کوم country name is what is c name. صحیح شو، country name چې وخت c name واخیسته، c name مې پرنټ کړ. اوس دې ځای نه چې کوم دې ځای نه سی آوټکم ورته دې ځای نه بخښنه غواړم دې ځای نه چې کوم دا فنکشن کال کوم. اوس فنکشن نیم به لیکي او فنکشن نیم کې به چې کې اوس دې که چېرته ارګومنټس ضروري وي خو ورته پاس کوي، که چېرې نه وي نو نه به ورته پاس کوي. زه مثلا چې کوم اول مې بغیر د ارګومنټس ورته پاس کړم چې وایي موږ سره کمپایلر ګوره country name is افغانستان. ما ورته هېڅ پاس نه کړ، دا چې ولې د افغانستان پرنټ کړ ځکه چې موږ سره چې شل ده موږ سره as a default ورکړل شوی ده. که چېرې دې ځای نه دویم په هغه کې چې کوم دې ځای کې زه ورته یو بل پاس کړم، مثلا زه ورته پاس کوم څه شی چې انډیا دا مې ورته پاس کړ. چې اوس راځم دې ځای نه کمپایل کوم ID return ښه دې ځای نه وروسته به چې کې موږ سره به انډیا پرنټ کړي. اول موږ سره چې بغیر د ارګومنټ څخه پرنټ کړي او دویم نمبر به چې کې دویم نمبر به موږ سره انډیا پرنټ کړي. دا فایل موږ دوباره باید جوړ کړو ځکه چې ID return one exist status میسج رات راکړه. نو دا موږ سره د چې ډیفالت ارګومنټس ول. دویم ټاپک موږ سره چې دویم ټاپک موږ سره انلاین فنکشنز دي.